أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. مخکی آیتونو مبارکو کې په اهل کتابو کې د فاسقینو قباحتونه بیان شول. دی آیت مبارکه کې داوی سره د رازدارۍ یعنی داسې دوستانه چې پای کې رازداری راشي د هغې نه منع کولی کی او د هغې وجوهات هم بیان کړي دي. فرمای یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذو منسی بطانتن رازداران داسې دوستانه چې پای کې یو بل سره رازونه شریک کولی کی نو تاسو رازداران منیسئ من دونکم علاوه ستاسونا یعنی یو مومن لا بل مومن رازدار جوړول درست دي. د یو مومن د پاره کافر مشرک یهودی نصرانی رازدار جوړول نه دی پکار. د هغې وجه بیانې لا یعلونکم خبالا دوی کمی نه کوي ستاسو په نقصان کې، یعنی کله چې هم ستاسو د نقصان کولو دوی ته موقع میلاویږي هغه موقع دوی ضایع کوي نه بلکې پای کې کمی هم نه راولي، هغې نه پوره پیدا الی او تاسو ته پوره نقصان در رسي. ودو غواړي دوی ما عنتم دوی خوښی ما هغه سیز عنتم چې په تکلیف کې شئ ستاسو په تکلیف کې غورځېدل ستاسو په تکلیف کې کېدل دا د دوی لوی ارمان دی. نو که تاسو یو داسې راز د دوی سره شریک کړئ چې د هغې د وجې نه بیا ستاسو ته تکلیف رسول نقصان رسول د دوی په وس کې راغلل دوی په هغې کې بیا څه کمی نه کوي. قد بدت البغضاء من افواههم او بعض وخت کې داسې چې یو کس دشمنی په ډه کې ساتي په ظاهر باندې د دوستۍ هغه اظهار کوي لیکن کله نا کله د هغه د خولې نه د دشمنۍ هغه خبرې راوځي د هغه د زړه هغه حقیقت ښکاره شي. نو فرمایي چې د دغه یهودیانو او نصرانیانو منافقین او مشرکین چې دي د هغوی د خولې نه خو بغض ښکاره شوی دی. تاسو خو ولیدلو چې د هغوی ستاسو سره څومره دشمني ده او هغه بغض د دوی په خوله باندې تاسو لیدلی دی. نو فرمایي چې د دوی بغض هغه په خولو باندې ظاهر شوی دی. وما او هغه دشمنی تخفي صدورهم چې د دوی په سینو کې پټه ده او تاسو ته لا ښکاره کړې نه ده اکبرو هغه ډیره لویه ده ستاسو د تباهۍ دپاره چې دوی په زړه کې کومه دشمني پټه کړې ده هغه تاسو ته لا ښکاره کړې نه ده او څه نه څه خبرې د دوی د خولې نه ظاهرې شوي دي. قد بینا لکم الآیات او یقینا بیان کړي دي موږ ستاسو دپاره آیاتونه ان کنتم تعقلون که چېرې تاسو عقل لرئ. ها انتم اے تاسو هؤلاء
اے خلقو مومنانو ته خطاب دی چې اے مومنانو تحبونهم تاسو د دوی سره محبت کوئ یعنی دوی هم تاسو ته د خپل تعلق اظهار کوي او د خپل اخلاص تاسو ته خودل غواړي نو تاسو دا خیال چې یاره واقعي د زما سره د زړه نه اخلاص ته تعلق ته دوستی ده نو تاسو د دوی سره هغه محبت بیا کوي پر یعنی په اخلاص سره او ولا يحبونکم او دوی تاسو سره محبت نه کوي تاسو خو هغه حدیث شریف کې راځي المؤمن غر کریم مومن چې دا ډیر زیات هغه ساده مزاج بوي او ډیر زیات عزتمن وي نو تاسو د دوی په ظاهري خبرو باندې وغولېږئ لکه څنګه چې په موجوده دور کې زمونږه مسلمان ملکونه هغه ټرمپ او اسرائیلو په ملل ابراهیمی په نوم باندې وغولول چې بای مونږ درې هغه دینونو والا یهود نصرانیان یعنی عیسایان او مسلمانان مونږ درې وانا د ملت ابراهیمی قائل یو د ابراهیم علیه السلام دین منو او نو مونږ درې وانا په دې باندې یو کېدې شو نو مونږ به یو شو او دا خپل دشمنی چې دا ختمو د دې لپاره په دوبۍ کې ځای په ځای هغه ګرجا او کلیسا او جماعتونه دا یو ځای جوړ کړي دي یعنی یو طرف ته جماعت دای سره په خوا کې ګرجا دای سره په خوا کې کلیسا او پای باندې لیکلي ملل ابراهیمی کوم خلک چې دوبۍ کې هغه دا لیدلي دي نو دا هغه یو تاثر ورکول کی او دغه د وجه نه ځینی هغه روشن خیال خلک تقریبا یو سو اپتی مخ کې اسرائیل تم تلو د مسلمانانو یو وفد چیرې مونږ په ملل ابراهیمی باندې عمل کو او د دې درو واړو دینونو والا جوړ راولو نو دا اوس عجیبه خبره ده چې یو طرف ته د ملل ابراهیمی د جوړ راوستلو لپاره دا معاهده وکړله چیرې فلسطین چې دی دا به دوی ته میلاو شي چیرې دا جګړه چې دا د سره ختم شي په دې چې کومه جګړه د دې جګړې ختمولو طریقه دغه ده چې دا فلسطین به پوره اسرائیل ته ورکړل شي او بیا به زموږ په خپلو کې جوړي نو مقصد صرف دغه دی چې د امریکای اصل جنگ د چین سره دی نو د چین په مقابله کې مسلمانان په خپل پیور کې اغستل غواړي او باقی د مسلمانانو خیر خواهی پکې شته دی نه دغه دی چې د انډیا او د پاکستان تعلقات خراب شو نو ټرمپ هم د انډیا طرف ته دی او اسرائیل هم د انډیا طرف ته دی حالانکه انډیا چې دی نو هغه په ملل ابراهیمیو کې نه راځي هغه خو مشرکین دي نو قرآن پاک کې الله تعالی فرمایلی دی چې تاسو خو د دوی سره مینه کوئ او تاسو مینه بیا ډیر د زړه د ویخی د لغړی سینې یارانه بیا کوئ حالانکه د هغو په سینو کې تاسو ته چې کومه دشمنی پرته ده
هغه ډېره زیاته لویه ده، هغې تاسو ته اړو احساس نشته دی. نو فرمایي تحبونهم، تاسو د دوی سره محبت کوئ، ولا یحبونکم، او دوی تاسو سره محبت نه کوي. وتؤمنون بالکتاب کله، او تاسو په ټولو کتابونو ایمان راوړئ. تاسو خو تورات هم منئ، انجیل هم منئ، قرآن پاک هم منئ، موسی علیہ السلام باندې هم ایمان تاسو راوړئ، عیسی علیہ السلام باندې هم، او په نبی آخر الزمان باندې هم. لیکن دوی چې دي دوی داسې نه دي. دوی یهود چې دي هغه صرف موسی علیہ السلام مني، نه عیسی علیہ السلام مني او نه نبی آخر الزمان مني. او عیسایان چې دي هغه خو موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام مني، لیکن نبی آخر الزمان نه مني. او تاسو ټول منئ. نو ستاسو هغه د دین هغه وسعت، ستاسو د نظریې هغه وسعت خو شته دی، لیکن بغض او تعصب په دوی کې پروت دی. نو فرمایي چې تاسو ایمان راوړئ په ټول کتاب باندې. وإذا هر کله لقوکم، چې دوی ملاقات وکړي ستاسو سره، قالو وی دوی آمنا، مونږ ایمان راوړی دی. یعنی تاسو ته دوکه درکوي. وإذا خلو، او کله چې یوازې شي، عزو، نو چیچی علیکم الانامل، پتاسو باندې ګوتې، من الغیظ، د ډېرې زیاتې غصې نه. ظاهري طور باندې تاسو ته د ایمان خبره کوي، او چې کله په خپلو کې یوازې شي او تاسو نه یې، د ډېر غصې نه په تاسو باندې ګوتې چیچي، چې دا کنایه ده د ډېر زیات بغض او د لوی دشمنۍ نه. قل ته ورته ووایه موتو بغیظکم، مړه شئ په خپل دغه بغض او دغه دشمنۍ کې. ان تاسو چې دا کومه غصه، دشمنی او بغض ساتئ، په دغه کې مړه شئ. ان الله علیم بذات الصدور، یقینا الله تعالی عالم دی پر رازونو د سینو باندې. تاسو چې په سینو کې کمې خبرې د مؤمنانو لپاره پټې کړې دي، الله تعالی ته د هغې علم دی، د هغې خبرې مؤمنانو له ورکړلو. اوس که یو مؤمن جان بوجھ کر او ځان وژني او په قرآن پاک عمل نه کوي، او د یهودو سره عیسایانو سره هغه یعنی آن دا تقلید کوي او د هغوی سره دوستی کوي، دا بیا د هغه خپل بدنصیبي ده. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، لا تتخذوا منسی بطانة، رازداران، من دونکم، علاوه ستاسونا، علاوه د مؤمنانونا، لا یعلونکم، کمین کئی دوی پتاسو باندې، خبالا، د تاوان د نقصان، ودو خوخی دوی، غواړي دوی، ما هر هغه شی عنیتم چې په تکلیف کې اچئ تاسو، قد یقینا بدت البغضاء، ظاهر شی دی بغض، من افواهیم، د دوی د خلونه، وما او هغه دشمنی، نفرت، تخفی صدورهم چې پټ کړي دي سینو د دوی، اکبرو ډیر لوی دي. قد یقینا بینا لکم الآیات، بیان کړي دي مونږ ستاسو دپاره آیتونه، ان کنتم تعقلون، کچری تاسو عقل لرئ. ها انتم ای تاسو، ها اولائی ای خلکو، تحبونهم تاسو مینه کوئ د دوی سره، ولا یحبونکم او دوی مینه نه کوي ستاسو سره، وتؤمنون بالکتاب کله او تاسو ایمان راوړئ په کتاب پوره باندې. واذا او هر کله لقوکم چې دوی ملاقات وکړي ستاسو سره، قالو وی دوی آمنا، مونږ ایمان راوړی دی. واذا او هر کله خلو چې یوازې شي،
عزو نو چیچی علیکم الانامل پتا اسبانی گوتی من الغیظ د ډیر خو غسینا قلت ورته وایا موتو مړشی بغیظکم په غوسه خپل کې ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی علیم دی پر ازونو د سینو باندې الحمد لله رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین پروردگار زموږ دا ناست په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قران پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د کامل عمل کولو توفیق راکړي یو معصوم بیمار دی دعا وکړي پروردگار ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي پروردگار کم تکلیف و تراغله د دین او تزر تر زر نجات نصیب کړي د عمران او د وقار خان د مور ابي د پار دعا وکړي پروردگار ته مغفرت نصیب کړي پروردگار د آخرت د سفر او ته آسان کړي پروردگار نیک اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي پروردگار قبر د نور نډک کړي اللهم اغفر لها وارحمها ولا تعذبها ونور قبرها بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول